د اصحابانو د ایمان د داستان د 13مه برخه. د اصحابانو د ایمان داستان، لیکوال حضرت امام الواقر الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. د اصحابانو د ایمان داستان د 13مې برخې محترم اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله به یاستئ. موږ په تېره 13مه برخه کې دا واورېدل چې کله چې د ماهان پهلوانانو پرله پسې ماتې وخوړې، نو ماهان چې کله خبر شو په قهر ویې ویل زه فکر کوم مسیح زموږ مرسته نه کوي، ځکه نن په یو ورځ زموږ 2 واکمنان ووژل شول. وروسته یې غشو ویشتونکو ته امر وکړ چې په یو وار د غشو باران پرې شروع کړي. دوی هم غشي برابر او د مسلمانانو پر لښکر 1 لک غشي په یو ځل وار کړل. د مسلمانانو په سرتیرو کې داسې غشي لګېدل لکه غلۍ چې له اسمان څخه راووري. ډېر مسلمانان زخمیان شول، د 200 سترګې ړندې شوې. مسلمانانو دا ورځ یوم التعویر د ړندېدو ورځ ونوموله. هغه اشخاص چې سترګې زخمیانې شوې وې، یو پکې مغیره بن شعبه، سعید بن زید بن عمر بن نفیل التمیمي، ابو سفیان صخر بن حرب، راشد بن سعید لدې ورځې وروسته چې به یو سړی له بل سره مخامخ کېدی، ورته ویل به یې سترګې ته دې څه مصیبت نه ده رسېدلی؟ بل به په ځواب کې ورته ویل تاسې مه وایه چې مصیبت و، بلکې دا د خدای جل جلاله یو ازمایښت و. راوی وایي مسلمانانو پر عسکرو د غشو باران دومره تیز شو، له دې نارو پرته چې سترګه مې ووتله، کسه مې راوولید، لوند شوم، بل څه نه اورېدل کېدل. او له همدې کبله مسلمانان ډېر په تنګ شول. مسلمانانو د خپلو آسونو واغې راتاو کړ او شاته راوګرځېدل. ماهان له عین چې کله د مسلمانانو د اضطراب او سرګردانۍ محسوسه کړه، غشي ویشتونکي او خپل پیاده جنګیالي نور هم خپل کار ته تشویق کړل او په زنځیرو تړلي خلک یې امر کړل چې د اسلامي لښکرو لوري ته ورمخکې شي. جرجیر، قناطیر او قورین هم برید شروع کړ. ماهان وویل حملې ته کلک شئ او عرب په غشو وویلی. ویشتونکو نور هم زور ښکاره کړ. د زنځیرو څښتنان هم راوړاندې شول. د دوی په لاسونو کې تورې داسې برېښې دي لکه لمبه. جګړه ښه ګرمه روانه وه. مسلمانانو د خپل ځان په ویره اخته وه. له همدې ځایه موږ به 13مه برخه شروع کړو. عباد بن عامر وایي ما د مشرکانو لښکر ته وکتل چې زموږ لور ته راتلونکی و او د مسلمانانو سپاره د شاته کېدلو په حال کې و. ما له ځان سره وویل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. ای خدای جل جلاله تل موږ سره هغه مرسته وکړې لکه په نورو ځایونو کې چې دې راسره کړي او بریمن کړي دي وو. وروسته مې پر خپلو مجاهدینو غږ وکړ ای د همیر خلکو، تاسو له جنته تښتئ او دوزخ ته منډې وروهئ. دا څرنګه تېښته دی؟ تاسو له پیغوره نه ویرېږئ؟ آیا تاسو د خدای جل جلاله حضور ته ورتلونکي نه یاست؟ خدای جل جلاله په اسرارونو ده خبر. تاسو له کفارو تښتئ؟ نوموړی وایي یو هم ځواب رانه کړ لکه کاڼه چې وي. له خپل ځان سره مې ویل ستا قبیله له ځواب څخه ګونګه ده. د عربو هره قبیله مې جلا جلا وبلله، هر څوک په ځان پورې اوګارو. ما ته یې ځواب رانه کړ. مجبور شوم او په کثرت سره مې د لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم ذکر شروع کړ. ډېر ځنډ ونه ووت چې د خدای جل جلاله نصرت راورسېد. هغه داسې چې یو د بیرغونو له مسؤلینو پرته ټول مسلمانان په تېښته تر هغې غونډۍ پورې ورسېدل چې میرمنو پناه پکې اخیستې وه. عبدالله بن قرط وایي زه ټولې ورځې په جګړو کې حاضر وم. د تعویر تر ورځې مې بله سخته جګړه نه ده لیدلې. آسونه شاته وتمبېدل. مسؤلینو امیرانو په داسې حال کې په تنها ځان جګړه کوله چې بیرغونه یې هم په لاس کې وو. ابو عبیده، یزید بن ابي سفیان، عمر بن عاص، مصیب بن نجیبه الفزاري، عبدالرحمن بن ابي بکر الصدیق، فضل بن عباس په تنها ځانو سخت جنګ وکړ. عبدالله بن قرط وایي ما له خپل ځان سره وویل د دې جنګ کوونکو شمېر ډېر لږ دی. خدای جل جلاله خبر ده چې جنګ به وکولی شي. په دې وخت کې هغو زړورو میرمنو زموږ مساعدت وکړ چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غزاو ته تللې وې او هلته یې د زخمیانو تداوی او د مجاهدینو خدمتونه کړي ول او جګړې یې لیدلې وې. ما د قریشو یوه میرمن نه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او نه له خالد بن ولید سره د یمامه په ورځ لیدلې وه چې داسې جنګ دې کړی وي.
لکه د یرموک په ورځ چې جګړه سخته او خپل اوج ته ورسېده. رومیان او مسلمانانو سره ګډ شول. د میړنیو میرمنو په تورو سره ستره جګړه وکړه. دا د حضرت عمر د خلافت په دوره کې وه. مهاجرین میرمنې له نورو سره ګډې وې. جګړه ډېره سخته وه. میرمنو یو بل په نسبونو، میندو او القابو رابللې. سخته او مرګونې جګړه یې کوله. د مسلمانانو آسونه په لرګو وهل او خپل بچیان یې دوی ته ورښکاره کول. میرمنې پر دوو ډلو ویشل شوې وې. یوې ډلې له مشرکانو سره او بله له مسلمانانو سره جګړه کوله تر څو یې د مشرکانو جګړې ته رسانه کړي. ځینو یې تږو ته اوبه ورکولې او ځینو نورو د مجروحانو زخمونه تداوي کول. راوی وایي کله چې میرمنو جګړه کوله د لخم، جذام او خولان قبیلو میرمنو ماتې وخوړه. خولا بنت ازور، حکیم بنت حزرس، سلما بنت لوئی ورپسې راغلې. پر سرونو و مخونو یې په لرګیو وهلې او ورته ویې ویل تاسو زموږ له مجمعه او ډلې ووځئ. تاسو زموږ سپکاوی وکړ. د ذکر شویو قبیلو میرمنې بیرته راوګرځېدې او مرګونې جګړه یې وکړه. د حارث لور حکیم د سپرو په وړاندې په توره سره جګړه کوله. په همدې ورځ د یوې ښځې غږ هم نه اورېدل کېدی پرته له هغې وې میرمنې چې وعظ یې کوه. خو یوه حکیم نارې وهلې او ویلې ای د عربو ډلې دا ناز سنت په تورو سره ووهئ او ضب ضب یې کړئ. د ابوبکر لور اسمال خپل خاوند زبیر سره څنګ پر څنګ آس پونده کړی و. کله چې به ده وار کاوه دی به هم هغه راز وار کاوه. راوی وایي مسلمانانو چې کله میرمنې ولرې چې په مرګونې جګړه یې لاس پورې کړی، هر سړي په خپل نږدې ملګري ته ویل که موږ همدا ملګري جګړه ونه کړو نو بیا موږ تر دې ښځو ډېر حقداره یو چې په کور کې دننه د دوی پر ځای په پرده کې کینو. لوی خدای جل جلاله دې د یرموک د پیښې د جهاد بدله د قریشو میرمنو ته ورکړي. امام واقدي وایي ما ته عبدالرحمن بن فضل له یزید بن ابي سفیان هغه له مکحول څخه نقل وکړ او یې ویل د یرموک پیښه د هجرت په 15 کال د رجب په میاشت کې وه. ابو عمیر وایي خوله بنت ازور پر یوه رومي باندې چې پر مسلمانانو یې برید کړی و حمله وکړه. رومي نوموړي پر سر ووهله، وینې یې پرې راوبهېدلې او دا پر ځمکه راپرېوته. عفرا بنت عفان چې کله نوموړي په وینو کې لطپت ولیده پر رومي یې ګزار وکړ، ویې واژه او نارې یې کړې. لوی خدای جل جلاله ضرار د خور په غم اخته کړ. ورغله د دې سر یې پر خپل زنګانه کېښود. ویښتان یې په وینو رنګ و او د غاټول په ډول برېښېدل. عفرا وویل څرنګه یې؟ نوموړي ویل ښه یم خو زما باور ده چې هرومرو مړه کېږم. آیا ته کولی شې زما ورور ډیره راته راوغواړې؟ عفرا ورته وویل ای د ازور لورې زه د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لرم. خوله ورته وویل ای خدایه ما تر ده قربان کړې او د ده له کبله اسلام ته غم مه راولې. عفرا وویل ما هڅه وکړ چې راسره ولاړه یې کړم خو ونه توانېدم. وروسته مې راپشا او د دې خیمې ته مې راوړه چې کله شپه شوه ومې لیده چې ګرځېده او خلکو ته یې اوبه ورکولې او داسې برېښېده لکه په ژوند کې چې درد نه وي لیدلی. ضرار ولیده چې په سر کې زخم و. پوښتل څه در شوي؟ دی ورته وویل زه یو رومي ووهلم او بیا عفرا وواژه. ده ورته وویل خورې ته خو خوا مه بدوه، ستا د زخم واره مې څو ځله ورڅخه اخیستی او زیات شمېر مې ورڅخه وژلی دي. راوی وایي د ورځې له سره جګړه شروع شوه چې څومره شپه رانږدې کېده جګړه سختېده او اور یې ژب خړان کېدی. ابو عبیدل خپل بیرغ سره جګړه کوله او نورو امیرانو هم د ده په ډول عمل کاوه. ان چې د شپې تیارې دواړه غاړې سره بیلې کړې. د تعویر د جګړې په ورځ 40 سره او یا څه زیات رومیان مړه شول. روایت شوی چې په همدې ورځ د خالد بن ولید په لاس کې 9 تورې مات شوي. موږ ته د هغه چا له خولې خبره شوې چې د یرموک په پیښه کې برخه والو او هر څه یې مشاهده کړي وو. هغه ویل خالد بن ولید په یوازې تن جګړه له 100 زړورو سرتیرو سره مقایسه کېده. حازم بن معن وایي د جګړې په دوران کې د مشرکینو د لښکر له زړه څخه داسې خلک راووتل چې وریښمینې جامې اغوستې، پر شنو او برګو آسونو سپاره او داسې پرېښېدل لکه مضبوط غرونه. سمدستي د جګړې دپاره تیار شول. د خپلې ډلې په منځ کې صلیب پورته کړ. د دوی د لښکر میمني یا ښي اړخ زموږ پر میسره او میسره یې زموږ په میمنه او هغې ډلې زموږ د لښکرو پر زړه برید وکړ. مسلمانان یې دومره شاته وتمبول چې تر میرمنو پورې ورسول. میرمنو هڅه وکړه چې بیرته مسلمانان راستانه کړي. د دوی اسونه یې پر ډبرو وویشتل او نارې یې کړې له خدای جل جلاله څخه وویرېږئ. ټول اهل اسلام په خپل شکست باندې مه مغموموئ، له خدای جل جلاله څخه وویرېږئ. وایي چې د حضرت ابو عبیده په وړاندې د کرز
قبیلې یو شخص چې نجم بن مفرح نومیده موجود و. نوموړي د خپل عصر یو وتلی خطیب په عربو کې یو فصیح شخص د غټ زړه او ښه لوړ غږ څښتن و. د عربو فصحا به ده ته راتلل او د ده نظمونه او نثرونه به یې ورڅخه اورېدل. امام واقدي وایي ما ته عبدالمالک بن محمد له خپل پلار، هغه له حسان بن کعب، هغه له عبدالواحد، هغه له خوف، هغه موسی بن عمران الیشکري څخه نقل کړی او ویلی دي ما نصر بن مازن ولید چې د نیل په جامه کې د ارمک د پیښې قصه کوله او ویل یې کله چې مسلمانان په ارمک کې مات شول دا ماتې بیرته د خدای جل جلاله قضا او پریکړې وروسته یو محاربي هلک نجم بن مفرح په بري بدله کړه. نوموړي په ډېرې مسجعي خبرې کولې چې په ډېر ښکلي نظم او ترتیب سره په منظمې شوي وې. د ارمک د پیښې پر مهال ما ځینې خبرې ترې یادې کړې، اوس به یې درته ذکر کړم. ما ته دا خبره را رسېدلې چې د متاخرینو فصحاو لکه اسمعي، ابو عبیده لغوي هم د ده پر بله روان دي. د ده هغه وینا چې په یرموک کې مسلمانانو ته د ماتې پر مهال کړې وه: ای مسلمانانو، دا یوه ورځ ده چې په دې پسې بله ورځ هم راځي او تاسو ته به یې نږدېکت تر دې وروسته در معلومیږي. جنت ته یوازې هغه کس رسېدلی شي چې په سختیو کې صبر وکړ. قسم ده که هغه څوک جنت وویني چې جهاد نه خوښوي. ترجمه: که څه هم لوی خدای جل جلاله د اسمانونو په اوږدو کې جنت جوړ کړی، خو هغه په کړاوونو ګاللو کې پټ ده. څوک چې کړاو وګالي هغه به ور داخلیږي. تر ټولو ستره درجه د شهادت ده. په ښکاره او پټو خبر خدای جل جلاله راضي کړی، جهاد برپا کړی او نفاق د ده په کوڅو کې ورک کړی. تاسو د همدې عصر زامن یاست. تاسو له ثبات او بري مایوس یاست. د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح په خپل ثبات خوشحاله کړی. په سپانې سره خپل دي عزم ته کلک شئ، له تیښتې څخه ځان وژغورئ، که نه د خدای جل جلاله د وور او غضب مستحق بشئ. زما دې په هغه ذات قسم وي چې د شیانو تقدیر یې کړی او اسمان یې ګرځېدونکی پیدا کړی او هر شی د ده په وړاندې په معلوم مقدار سره دی. تاسو ته د جنت حور العین خپل ځانونه سینګار کړی دی. په لاسونو کې کاسې او کوزې درته نیولې دي. څوک چې د دارالبقا غوښتونکی شي هغه څه چې ورسره مخامخ وي پرې اسانه به وي. برید وکړئ، خپل هدف ته به ورسیږئ، دښمن پر سینو وویلئ، حور العین به پیدا کړئ، نیزې برابرې کړئ، جنت ته به ورسیږئ، صبر وکړئ، خدای جل جلاله به اجر درکړي. مسلمانانو ته په خپل نیک عمل سره بشارت ورکړئ. پام کوئ چې له خپلې لارې څخه بې لارې نه شئ او له کفارو سره په جهنم کې ملګري نه شئ. د کفارو له لارې ګوښه او د خپلو اسلافو پیروي وکړئ او هغه څه ته غوږ شئ چې خدای جل جلاله د دوی په اړه په قرآن کریم کې نازل کړي دي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ژباړه: الله ستاسو د هغه کسانو سره چې ایمان راوړی او ښه عملونه وکړي وعده کړې ده چې هغوی به په ځمکه کې هماغه شان خلیفګان وګرځوي لکه چې له هغو څخه مخکې تیر شوي خلک یې ګرځولي ول. د هغو لپاره به هغه دین پر محکمو بنسټونو ودروي چې الله تعالی ورته خوښ کړی دی او د هغو د ویرې یعنې اوسنی حالت به په امن ورته بدل کړي. هغوی دې زما بندګي کوي او زما سره دې کوم شی نه شریک کوي او څوک چې له دې وروسته کفر غوره کړي نو همداسې کسان فاسقان دي. تاسو هم پر دې لار تګ وکړئ ځکه نور درڅخه وړاندې شوي. کوښښ وکړئ ځکه کوښښ کوونکي بریالي دي.
راوی وای خالد د سرو رومیانو پر ډاله برید وکړی او د دوی یې خپل نامه څخه وویرول. زه خالد یم، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری یم. یو رومي جنرال چې نستوري نوم و ورته راووتی، وریښمینې جامې یې اغوستې وې، راوړاندې شو او د خالد بلنه یې کوله. خالد د ده په ژبه نه پوهېدی چې څه وایي. کله یې د ده اوتې بوتې تر غوږ شوې، خالد برید پرې وکړ. سخته جګړه او مقابله شروع شوه. دوی په سخته مقابله بوخت و چې د خالد آس نوک واهه او د مخ پښې یې ولګولې. خالد تندک خوړ. خلکو په یو غږ وویل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. امام واقدي وایي حضرت خالد وویل ژوندی یم ژوندی یم. رومي جنرال په دې وخت کې پر خالد ډیر بار و. د ده خولۍ لویدلې وه. نارې یې کړې زما خولۍ راکړئ. د خدای جل جلاله بندګانو یو مخزومي مجاهد خولۍ راواخیسته او ور یې کړه، خالد پر سر کړه. وروسته چا ترې وپوښتل ای ابو سلیمانه ته په دومره نازک حالت کې وې او تا بیا هم د خولۍ نارې وهلې؟ خالد ورته وویل کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کې سر وخرایي ما یې له ویښتانو څخه څو ویښتان راوخیستل. ده راته وویل ای خالده په دې څه کوې؟ ما ورته وویل دا د تبرک دپاره راسره اخلم او له دښمنانو سره د جګړې پر مهال به په دوی سره طلب تعاون کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وویل تر څو چې دا در سره وي ته به بریالی وې. ما هغه ویښتان د خولۍ په مخکینۍ برخه کې وګنډل. زه تر اوسه د دښمن له داسې ډلې سره نه یم مخامخ شوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت مې هغوی ته ماتې نه وي ورکړي. راوي وایي وروسته بیا پر نستور د تورې ګزار وکړ، په څټ کې یې وواهه او ښارګونه یې ورغوڅ کړل. نور پهلوانان هم د ده په لیدلو سره وویرېدل او د مبارزې میدان ته راوړاندې نه شول. د ډېر ځله د مبارزې غوښتنه وکړه، هېڅ څوک ورونه غلی. نوموړي پر لښکر برید وکړ، تر هغو یې توره پکې وچلوله ان چې لاس یې وچ شو. د حارث بن هشام المخزومي د ده پر حال زړه وسوځېد او امیر ابو عبیده ته یې وویل ای امیره خالد هغه وجیبه ادا کړه چې پر ذمه یې لازمه وه او د تورې حق یې ورپوره کړ، ته ولې امر نه ورته کوې چې یو ځل استراحت وکړي؟ راوي وایي ابو عبیده ور نږدې شو او په ډینګار سره یې ورته وویل چې نور وړاندې مه ځه او ځان هوسا کړه. خالد وویل ای امیره قسم په خدای جل جلاله ما په هر ډول د شهادت هڅه کړي او خدای جل جلاله مې په نیت ښه خبر دی. نور هم وړاندې شو او راونه ګرځېد ان چې دښمني پر شا کړ. ماتې خوړلي مسلمانان هم په داسې حال کې بیرته ورستانه شول چې مېرمنې تر مخ وې او تر هغه د دواړو ډلو ترمنځ توده جګړه روانه وه چې څو رومیانو ماتې وخوړه او په زرګونو خلک یې ووژل شول او مسلسله یعنې په زنځیرونو تړلي عسکر یې ډېر کې د اسونو تر پښو لاندې شول. تر هغو جګړه روانه وه ان چې لمر او غر سره ورغلل. دواړه ډلې یو له بل سره جدا شوې. د جګړې پر ډګر وینې بهېدلې. ځمکه پر مړو په لاشو پټه وه او په دواړو غاړو کې په پراخ پیمانه مرګ ژوبله رامنځته شوې وه، خو په رومیانو کې زیاته وه. هر ډله په خپل کار او د ټپیانو پر درملنه بوخت شول. ښځو ډوډۍ تیارولې، زخمونه یې ګنډل او رنځورانو ته یې دواوې ورکولې. ابو عبیده دا شپه چاته ونه ویل چې د شپې په پیره او ګزمه کوئ، ځکه خلک ډېر ستړي شوي وو، بلکې پخپله یې د پیرې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د مسلمانانو یوه ډله ورسره ملا وه. راوي وایي کله چې د شپې دوی ګزمه ګرځېدل، دوه سپاره ورسره مخامخ شول او داسې ګرځېدل لکه پیره او څار چې یې کاوه. کله چې به ابو عبیده لا اله الا الله وویل، دې دوو سپرو به محمد رسول الله ویل. ابو عبیده ور نږدې شو، ویې کتل چې دا سپاره زبیر بن عوام او د میرمن اسما بنت ابي بکر وه. سلام یې ور واچاوه او ورته ویې ویل ای د رسول الله د تره زویه له څه عمل راوتلی؟ زبیر بن عوام ورته ویل موږ د مسلمانانو چوکیداري کوو، دا ځکه چې اسما راته وویل ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زویه نن شپه به مسلمانان د ډېر ستړیا له کبله غافله او ویده وي، ته کولی شې چې نن له ما سره د مسلمانانو په چوکیداري کې کومک وکړې؟ ما یې غوښتنه ومنله. ابو عبیده له دوی څخه ډېره مننه وکړه او ورڅخه یې وغوښتل چې بیرته خپل ځای ته ولاړ شي، آرام وکړي، خو دوی ورسره ونه منله او تر سهاره یې همداسې چوکیداري وکړه. امام واقدي وایي ما ته ابو عبیده له صفوان بن عمر بن عبدالرحمن بن جبیر څخه نقل وکړ او ویې ویل ابو جعید چې د حمص له رئیسانو څخه یو رئیس و، کله چې رومیانو د مسلمانانو پر وړاندې په یرموک کې راغونډ شول، لومړی حمص ته راغلل
او په زراعه نومي ښار کې یې واړول. د همدې ښار د ښې هوا او اوبو له کبله ابو جعید له حمص څخه رانقل شوی او دلته یې استوګنه غوره کړې وه. په همدې شپه چې دوی واړول د ابو جعید واده و او دوهمه ښځه یې راودوله. ویل کېږي چې ابو جعید رومیانو ته ډېره ښه مېلمستیا تیاره کړې وه. ډېر درناوی یې وکړ او شراب یې پرې وڅښل. دوی چې کله له دې کاره وزګار شول، رومیانو له ابو جعید څخه غوښتنه وکړه چې خپله ناوې ورته راولي. نوموړي له دې څخه ډډه وکړه او دوی ته یې ډېرې سپکې سپورې وکړې، خو دوی تر خپلې غوښتنې تېر نه شول. چې کله د بدرد وویل، دوی راغلل او ناوې یې په وچ زور بوتله. ټوله شپه چې زړه و هغه یې ورسره وکړل او جعید له ډېر غمه وژړل او دوی ته یې ښېراوې وکړې. دوی اولادونه ور قتل کړل. د نوموړي له بلې مېرمنې یو زوی و، دوی هغه وواژه. د هغه ځوانیمرګ ځوان مور د خپل وژل شوي زوی سر په خپل پړوني کې راواخیست او د رومیانو د قمندان مخې ته یې کېښود. د خپل بد حال شکایت یې ورته وکړ. ورته ویې ویل، ته وګوره ستا عسکرو زما زوی سره څه وکړل. زما حق له دوی څخه واخله. خو دی یې پر خبره غوږ ونه نیود. د وژل شوي ځوان مور ورته ویل، قسم په خدای عرب به در باندې غالب شي. بیرته په داسې حال کې ورڅخه راستنه شوه چې ښېراوې یې ورته کولې. ډېر وخت نه و تېر شوی چې هغه ظالمان د مسلمانانو په لاسونو هلاک شول. راوی وایي کله چې د یرموک پیښه وشول، هغه وروسته چې نستور ووژل شو، ابو جعید د مسلمانانو لښکر ته راغی او خالد ته یې وویل، ته باید په دې پوه شې چې دا ستاسو په وړاندې پروت لښکر ډېر زیات ده. که چیرې ځانونه د وژلو لپاره درته وسپاري، نو هم به یې په ډېر وخت کې له وژلو نه فارغېږئ. که چیرې زه نن شپه یو داسې چل ورته جوړ کړم چې تاسو بریالی شئ، ما ته به څه امتیاز راکړئ؟ مسلمانانو ورته وویل، داسې او داسې څه به درکړو، ته او ستا اولاد او ستا د کورنۍ جزیه به د تل لپاره معاف وي او پر دې به له تا سره خط هم ولیکو. امام واقدي وایي کله چې نوموړي له مسلمانانو څخه باور ترلاسه کړ، رومیانو ته ورغی. هغه پرې خبر نه و. نوموړي یوې سترې وعدې ته چې له اوبو ډکه وه راغی، د هغې لور ته یې واړول او دوی ته یې وویل، دلته عرب راځي، زه به زر تر زره دوی ته داسې یو چل ورکړم چې دوی به پرې هلاک کړم. راوی وایي د ناقصه د رومیانو او مسلمانانو ترمنځ وګرځوله او هیڅ رومي ته د دې ځای د ژوروالي په اړه معلومات نه و. کله چې د تعویر ورځ شوه او ابو جعید په دې پوه شو چې عرب بریالي دي، نوموړي امیر ابو عبیده ته راغی. په داسې حال کې ورسره مخامخ شو چې دی او ورسره د مهاجرینو یوه ډله په څوکیداري بوخته وه. ده ورته ویل، تاسو ولې ناست یاست؟ ابو عبیده ورته ویل، موږ څه وکړو؟ ده ورته ویل چې کله سبا شي ډېر اورونه بل کړئ. وروسته رومیانو ته ورغی تر څو یو چم ورته جوړ کړي. چې کله دوهمه شپه شوه، مسلمانانو تر 10,000 ډېر ځایه اورونه بل کړل. چې کله د اور لمبې جګې شوې، ابو جعید ورته راغی. مجاهدینو ورته وویل، تا چې څرنګه وغوښتل هغسې اورونه مو بل کړل، له دې وروسته څه وکړو؟ ده ورته ویل، زه غواړم چې 500 تنه زړور سرتېري راسره ولېږئ تر څو زه دوی ته خپله وظیفه ور وښیم. امام واقدي وایي له مسلمانانو څخه 500 تنه انتخاب شول. له هغې جملې څخه عبدالرار بن اسور، عیاض، رافع، عبدالله بن یاسر، عبدالله بن اوس، عبدالله بن عمر، عبدالرحمن بن ابوبکر، غانم بن عبدالله او د دوی په ډول نور نامتو خلک وو. چې دوی کله سره غونډ شول، ابو جعید دوی له ګودره پرته پر بله نابله د لار بوتلل او د رومیانو د لښکر خواته یې وروستل. چې کله لښکر ته ورنږدې شول، ابو جعید څو مسلمانانو سرتېري بوتلل او تر اوبو د پورې وتلو هغه ګودر یې ورته وښود چې له ابو جعید پرته بل هیڅ چاته نه و معلوم. او مجاهدینو ته یې وویل، تاسو جګړه ورسره وکړئ، وروسته د تېښتې لاره غوره کړئ، نور ما او دوی سره پرېږدئ. مجاهدینو هم داسې وکړل. پر دښمني د تکبیر نارې وکړې، جګړه یې ورسره پیل کړه او بیرته د ګودر لوري ته وتښتېدل. په دې وخت کې ابو جعید په لوړ غږ سره نارې کړې، ای د رومیانو ډلې، پر ماتې خوړلو پسې ورشئ، دا مسلمانان دي، له دې کبله یې اورونه بل کړي چې جګړه وکړي. راوی وایي رومیان په تلوار پسې ورغلل او دا یې ګمان شو چې دا خبره به درست وي. ځینې پر شا تورو آسونو سپاره شول او ځینې نور پیاده په منډه ورپسې روان شول او د ماتې خوړلو لټه یې پیل کړه. ابو جعید تر دوی وړاندې منډې وهلې، آن چې دوی یې تر هلاکونکي ګرداب پورې ورسول. هلته یې ورته وویل، دا ګودر ده، ورپسې ورګډ شئ. دوی هم د ملخانو په ډول په یو وار اوبو ته ورولېدل. تر حساب تیر پکې غرق شول او دومره تعداد چې د چا زړه ته نه تېرېږي. عربو له دې وروسته دا وادي په ناقوسه سره ونوموله، ځکه رومیان یې کم کړل. امام واقدي وایي د دې پیښې د ورسېدلو پر مهال اول او آخر به دې نه سره پوهېدل چې یو بل ته څه ورپېښېږي. آن چې سهار شو
او مسلمانان په خپلو ځایو کې میشت ولیدل. دوی په دې پوه شول چې دوی د شپې تېروتلې، عسکر یې لیږ شوي، جمع یې تفریق شوي. په خپلو منځو کې یو بل ته سره وویل. په همدې شپه چیغې چا وهلې. یو سړي ورته وویل دا هغه څوک چې تاسو یې پر ناموس تجاوز کړی و، زوی مو ور وواژه او د هغه غچ تر څخه واخیست. راوی وایي چې کله سهار شو ماهان د حقیقت معلوم شو او هغه څه ورته ښکاره شول چې د ده عسکرو ورسره مخامخ شوي وو. نوموړي په دې پوه شو چې حتما به هلاک کېږم او عرب بریمن دی. قورین ته یې استازی ورولېږی او ورته ویې ویل عرب پر موږ غالب دي، زه څه وکړم؟ که برید راباندې وکړي یو به هم ورڅخه خلاص نه شو. آیا ته کولی شې چې له دوی سره د اصحابانو ایمان داستان د نادر سمې برخې محترم اوریدونکو دا وه د موږ نننۍ برخه. تر بیا ښې چارې په الله مو سپارم. السلام علیکم.